السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته نیکیله سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې ټول راته روجل خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وي. بخښنه ډیره زیاته غواړم ملګرو، اوس د کار نه راغلی یم کنه، دغسې ګګر بګر خیرن یو، مونږ څه یو بل ته خو ځانونه نه ښایسته کوو کنه، چې په یو بل ځانونه ور ښایسته کوو، چې یعنې زه داسې ښایسته یم. خو به هر حال زما پیغام اړین دی چې پیغام ته مې غوږ ونیسي. وزیرستان په مونږ ډیر ګران دی. دا دلته په بحرین کې لیکل هم ممنوع دي په دیوالونو کنه، خو دا ما تقریبا په لاس 11 ورځو کې په غلا لیکلی دی. دا د وزیرستان نوم دلته په بحرین کې په چوک باندې مې لیکلی دی کنه. اوس چې د کاره راغلم ما کوس کا دلته په خپل چوک باندې چې زه د خپلو خلکو ته دا پیغام ورسوم. دلته به شور هم ډیر وي. خبره مې دا کوله ملګرو چې په وزیرستان کې په جنوبي وزیرستان شکتوئ د 11 کاله دا جبر ظلم پې روان دی. 12-14 کاله یعنی چې پیدا یو مونږ چې په ښه په بد پوهېدلي یو. په جنوبي په ټول وزیرستان ظلم شوی دی، خو په جنوبي وزیرستان له حده زیات ظلم شوی دی ملګرو، بیخي له حده هم سوا ظلم پې شوی دی. لا اوس هم دغسې هغه ظلم دوام لري که نه. اوس چې ما فیسبوک آن که، په فیسبوک کې دا خبرې مخې ته راغلې وایي، ملګرو پوسټونه کړي وو چې په جنوبي وزیرستان کې د یوې مورکۍ فریاد کنه د پی ټی ایم ځوانانو ته، چې یعنی تاسې په کوم خوب ویده کنه، په مونږ خو فوج د ظلم غرونه را نړاولی دي، مونږ خو ستاسو لارو ته مونږ خو ګورو کنه. دغه یوه هیله تمه مو ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ تمه مو ده، بس دغه یوه هیله را پاتې ده مونږ ته. خو نور زمونږ نه هر شی، خپل عزت، آبرو، خپله پښتونوالي، هر شی مونږ له لاسه ورکړي دي. خو یو پښتون ژغورنې غورځنګ را پاتې دی، دغه ته د ولس تمه ده، دغه ته د خلکو تمه ده. هغې مورکۍ د پی ټي ایم په ځوانانو دغه سوال اچولی و چې تاسې چیرې یئ، په کومه مځکه ننوتلی یئ، مونږ خو ستاسو په تمه ناست یو، ستاسو لارو ته سترګې غړوو، تاسو هم وده یئ. په مونږ فوج او طالبانو په ګډه څه را باندې وکړل، څه ظلمونه نه را باندې کوي، کوم ظلم نه وشو، کوم داسې ظلم دی چې هغه په مونږ باندې نه وي شوی که نه. داسې په شمالي وزیرستان کې فوج ځان ته ظلم کوي، والته د علاقې چې کوم طالبان دي، طالبان نه فوجیان. طالبان څه شي طالبان؟ نن سبا طالبان چیرته دي؟ خو دا فوج طالبان دا ټوله یوه خبره ده ملګرو. د دې دپاره اقدام پکار دی. په دې نه کېږي چې پوسټ وکړه په سوشل میډیا یا زما غوندې لایف راشه په بیرین کې، او بله دا خبره، دا پیغور مه راکوئ چې ته په بیرین کې ناست یې که نه، دا پیغور ما ته مه راکوئ چې ګیلمن په بیرین کې ناست دی د هغه ځای نه. الحمدلله بېوسه یو، لا اله الا محمد رسول الله. اوس مې د ویزې دپاره په 10 دینارو باندې د ملګرو نه پیسې راټولې کړي دي. اوس مې آزاده ویزه لګولې ده، دغه د اوس مې د مکتب نه پاسپورټ راواخیست. خو په رب کعبه چې د پښتون وطن غورځنګ وي، په پښتون وطن ننګ وي، لا اله الا محمد رسول الله، چې دا اوس یې کینسل کوم، دا اوس دلته ویزه په دې مکتب کې کینسل کوم او وطن ته درځم. چې په وطن ننګ وي که مونږ په شا شو، بیا بنګړي راته واچوئ لاسونو ته. خو د خدای خاطر وکئ ملګرو، مه کوئ، د الله په خاطر. د دې دپاره څه اقدام پکار دی. دغه خویندې میندې هره ورځ ژاړي، د دوی د ژړا پیغامونه مونږ ته دلته را رسېږي، زمونږ زړونه په خولو ورسره راووتل. څه به کوو؟ صرف دې ته کښېنو چې عدم تشدد دی، پلانی دی، یاره څه د حل لاره راوباسئ. بس دی په قرآن نور تنګ یو په دې بېغیرته ژوند، چې یا مو مړه کړي یا ټول په یو وارې زندانونو ته واچوي، یا ټول په یو وارې حلال کړي. څه خو چې وکړو مه کړي سړی، قسم په خدای که په دې خو وخت تېرېږي چې جنوبي وزیرستان میں فوج نے بہت زیادہ ظلم کیا، شمالی وزیرستان میں فوج نے ظلم کیا. ما که په دې سره ستړي شو سړیا، مونږ دې ته ناست یو چې پاکستان قانون آئین، سړیا قانون آئین دای نه مانی چې په کوم قانون پاکستان جوړ شوی دی، 73 آئین پاکستان فوج یې نه در سره مني، عیسائی یې نه مني، ملیشه یې نه مني، پولیس یې نه مني. داسې ما وایي مونږ بې غیرته شوي یو، بېمانه شوي یو. ځکه مونږ وایو کنې مونږ ته د ازادۍ چغه پکار ده چې نور نه د دې بې غیرته ریاست سره مونږ ژوند تېروو، د دې بې غیرته ملک په دې بې غیرته ریاست کې مونږ نور ژوند نه تېروو. څه په کومه دا یو سر مال دی، دا خو مونږ هسې خپل کام ته وربخښلی دی. په رب کعبه چې په دې به زه نه وبېرېږم چې پاکستان زه ستا په قانون، زه ستا په قانون آئین زه تو لعنت وایم چې ته نه منې. زه ولې در سره ومنم؟ ماغزه دې په ځای دي. ما کوي قسم په خدای زمونږ زړونه راووتل. یو خوا سفر دی، بل خوا د دې خویندو میندو پوسټونه پر یادونه. دلته په سفر کې مونږ ګورو سړیا په خدای چې د زغم نه بیخي خبره ووته. مکه د کوم قانون خبره کوي، د کوم آئین خبره کوي؟ فوج صرف قانون صرف په بلوچ په پښتون لاګو دی. هغه داسې قانون چې د هلیکاپټرو نه یې راغورځوي، د هغوی مسه شوي سوځېدلي لاشونه خپل فامیل ته ورسوي. دا په کوم قانون کې ده؟ په زرګاو پښتانه ورک شوي دي، د عدالت نه لرې دوی سزا جزا ورکوي. څه شي کوم قانون یادوي؟ قانون پاکستان فوج عیسائی دا ادارې قانون نه ماني. سړیه مه کوه، په لا اله الا محمد رسول الله چې زندان ته به په خندا ورشه،
په الله قسم چې دا اوس دا پټ سړی نه یم، دا ټول فوج، ټول پاکستان ایسایي، ټول وطن ته مې چلی دي. دا زه په بیریر کې دلته د وزیرستان چوک نوم ما لیکلی دي، دا وینئ دا ما لیکلی. زه په رافا کې یم چې هر چېرته راځئ زندان ته مې اچوئ، دا مرې رانه پرې کوئ. په رب کعبه چې نور په دې بېغیرته ژوند تنګي، په الله قسم چې نور دا د بېغیرته د عدم تشدد نوم نه زموږ نه برداشت کېږي. چې هر څه کوئ راشئ، چې هر څه کوئ، مونږ یا مړه کوئ یا مونږ زندانونو ته واچوئ، چې څه راباندې کوئ، چې مونږ آزاد ژوند باید ونه کړو. په دې نه بېغیرته ورځ بل نشته، په دې نه بېننګه ورځ په مونږ بله نه راځي چې زما مور په جنوبي وزیرستان کې ژاړي چې زه ستا لارو ته ګورم، ته چیرې په کوم خوب ویدی، او زه د په فیسبوک کې په پوسټ صرف غیرت کوم یا په لایف ویډیو کې ما کوي. زه مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته لاس جوړه کوم، د الله خاطر وکړئ. ما کوي د دې دپاره څه اقدام وکړئ. تیار خو یاسې نیولي چې دا نور ځوانان وخو مو نیسي، ما کوي چې بندي خو مو کړي، چې خدای ته خو مو مخونه سپین وي. چې زما په جنوبي وزیرستان کې د باچیانو لاسونه پښې پرې کېدل، هلته زموږ میندې په سرو سترګو ژړېدې. خدایه خو زه خو په زندان کې وم، که زه وتلی وې ما به د هغو دپاره څه کړي وی. زموږ خو پک دا د غږ وس در رسېږي، دا د اواز وس مو در رسېږي، د دې بیرې نه دغه د چغې نارې درته وایو چې را بیدار شي، په خپل کام ننګ وکړئ، د خپل کام غم وخورئ. خویندې میندې ژاړي، په سرو سترګو درته ناستې دي. سړیه په کوم خوب ویده یې، هغه خو در باندې ګرمه نه ده چې ویل یې درته چې په کوم خوب ویده یې، تاسې په کوم خوب ناست یې. پاسپورټ را پسې بلا کوي په دې خاطر پاکستان دغه دي. دا نن راشئ چې څوک یې غواړي چې په دغه ځای کې دا د پاکستان پاسپورټ دی چې ورې ما یې را پېغورئ. په رب کعبه د خپلو خویندو میندو په سر زه د دې سره ماله تېر یم، یا پاسپورټ یا شناختي کارډ یا زندان څه شی وي. ما کوئ سړی زړونه مو په خوله را وختل، د الله خاطر وکړئ. دغه دی په لاس کې مې دی څوک چې کوم ځای راته وښیي چې زه دا پاسپورټ وروړم، هلته دې ورسره کښېږدي چې څه پې کوي ورته پوښتې کړي پاسپورټ. خو مونږ دا د بېغیرتۍ ژوند نور نه شو تېرولی، باید مونږ یا مړه شو یا زنداني شو، په آزاد ژوند مونږ نور نه یو خوشحاله. زه خواست کوم، سوال زاری کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو چې د دې دپاره څه لا عمل پکار دی. سړی په شمالي وزیرستان کې په مداخلو، په منظرخیلو، په خادرخیلو کې فوج طالبانو په ګډه څه راخستی دي، په ولس باندې څنګه ظلم کوي. په جنوبي وزیرستان د شکتوئ خویندې میندې دا 11 کاله کېږي چې در په در کډې په سر ژاړي. څه وکړو؟ خدای ته به څه مخونه ورښکاره کوو چې زمونږ خویندې میندې بیا خو مونږ نازېږو په تاریخ چې د ابدالي د خوشحال اول. خو زه په هر شعر کې دعوا کوم چې زه د میرزالي، زه چیرې د میرزالي یا د احمدشاه بچی یم. د احمدشاه د میرزالي بچیان داسې وي چې خویندې میندې یې په سرو سترګو ژاړي او دوی په زیړو سترګو ورته د تبلیغیانو غوندې چې عدم تشدد دی. د څه عدم تشدد؟ ما کوي د خدای خاطر وکړي. په دې چوک ناست یم، دا ټوله دنیا راته ګوري، د لیوني غوندې نارې وایم. زړه مې سوځي په رب کعبه چې نه نوم در باندې جوړوم، نه په تاسې ځان ګرانوم. خو د خدای خاطر وکړي، څنګه چې د کلچر ډې دپاره نارې وایي چې د کلتور ورځ ده په 21 ورځ، د مسعودو ځوانانو په کراچي کې، د مسعودو ځوانانو چې دا ټول فیسبوک ستاسو په اتڼونو ډک دی، د خدای خاطر وکړي. ټولو ته نه وایم، هغو ځوانانو ته وایم چې دا وایي چې د کلتور ورځ ده، د کلچر ډې ده. سړیه د خپلو خویندو میندو د ژړا د فریاد دپاره دا پوسټ خو وکړه. ستا خویندې میندې هلته په سرو سترګو ژاړي، ته د کلچر ډېر غم در لګ شوی دی. د هغې دپاره یو پوسټ په فیسبوک وکړه. کنې په تا نه تاریخي بېغیرته بل نشته، په تا نه بېایمانه بل نشته. څه مو راخستي دي سړیه؟ د الله خاطر وکړئ. و پښتنو د خپل ولس دپاره غږ پورته کړئ. نن سبا په هر سړي فرض ده، که ډم دی، که کوټنی دی، که نایي دی، که دوکړهمار دی، که بجامار دی، د خپل خور مور عزت په هر سړي فرض دی. باید د خپلو خویندو میندو د عزت د تحفظ دپاره غږ پورته کړو. که په چا کې لږ هم ذره ایمان پښتو وي، د دغو خویندو میندو د اوښکو د سلګو د دغ پر یاد تپوس یې وکړه. ټول خلک هلته 7 اته ورځې راوباسي، ماشومان، سپین ږیري، خویندې میندې، بوډاګانې ټوله ورځ بهر ته درولي وي، قسمه ظلمونه تشددونه ورباندې کوي، او دلته موږ په زیړو سترګو ورته ګورو، هېڅ هم نشو کولی. ولې مه کوئ؟ څه لا عمل وکړئ. قسم په خدای چې نور خو زه په دې بیا ستړی یم سړیه چې د یوه دپاره پوسټ وکړه، د بل دپاره پوسټ وکړه. دا نه کېږي نور زموږ نور په خدای کا دا کېږي رانه سړیه. څه لا عمل راوباسئ، د دې دپاره جدي اقدام پکار دی. راووځئ، د خپل ولس تحفظ وکړئ، د خپلو خویندو میندو هغه ګیله ورکه کړئ چې ستاسو نه یې نن کړې ده چې موږ ستاسو لارو ته سترګې غړوو. هغه ګیله ورکه کړئ د دغو خویندو میندو. موږ نور تنګ یو سړیه، نه قسم په خدای کا دا د بېغیرتۍ ژوند یوه ورځ هم خوند راکوي.
نه خوند راکوي دا د بېغیرتي ژوند او ما په دې دمکې بیروي چې د پاکستان په ایرپورټ به راشي زه دا منم موږ ډېر زیات بېوسه یم که نه زما نه غوږونه هم پرې کولی شي پوزه هم رانه پرې کولی شي ژبه رانه پرې کولی زندان ته مې اچولی شي د سپي په مرګ مې وژلی شي هر شی راباندې کولی شي خو په رب کعبه چې د پښتنې مرشودې مې راودلي دا ژبه به مې تر هغې بند نه کوي د خپل ولس دپاره به د حق اواز تر هغې پورته کوم چې تر څو مې په وجود کې ساه وي چې تر څو دې دا مغزی رانه پرې کړی نه وي تر هغې به د خپل ولس دپاره د حق اواز پورته کوم که د فوجي په مخ کې وي که د طالب په مخ کې وي د هر سړي په مخ کې سړیه مه کوئ مازې مو جوړې کړي دي لږ د خپل ولس غم وخورئ لږ د خپل ولس دپاره راپورته شئ خویندې میندې مو په سرو سترګو ژاړي او تاسې په ډېر زیات سړی احساساتي شي ملګرو سفر دی ډېره زیاته بخښنه غواړم که داسې خبرې رانه شوي وي خو د الله خاطر وکړئ که نور نشي کولی په دې ټویټر په فیسبوک باندې خو د خپلو خویندو میندو د سلګو دپاره خو لږ اواز اوچت کړئ د دې دپاره خو لږ فیسبوک ټویټر ته که نه مونږ خو مسافر یو مزدوري ده مسافري ده مجبوري ده هره یوه ده خو ګوره که په وطن ننګ و دا پیغور مه راکوئ چې ګیلمن په بحرین کې ناست دی چې په وطن ننګ وي دا نن یې کینسل کوم دغه د تازه ویزا مې لګولې ده په خیرات په سوال زاري مې دا ټول بحرین را باندې ګوا دی په شل دیناره مې د خلکو نه پیسې راټولې کړي دي په هغو باندې مې ویزا لګولې ده زه د انډیا د اسرائیل ایجنټ نه یم داسې هوایي خبرې دي زه په سوال په زاري په یو بل ملګري نه پیسې ویزې ته راټولوم دا اوس یې کینسل کوم خو چې کله صحیح په وطن ننګ وکړي تاسو راووځئ مننه ملګرو زما نه که احساساتي خبرې شوي ډېره زیاته بخښنه غواړم مونږ یې نه د زندان نه یارېږو نه یې د باجوه نه یارېږو په قرآن چې نه یې د مرګ نه یارېږو نه دلته په بحرین د یو شي نه یارېږو په هر شي ورتېر یو باید مونږ خپل ولس ته ژوند غواړو خپل ولس نه دغه د جبر تورې شپې دغه ظلم چې کوم فوج ورباندې شروع کړی دی یا د طالب په جمع یا د باسکر په جمع مونږ په خپل ولس دا نور نشو برداشت کولی مننه السلام علیکم